رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان در چارچوب تقویت روابط اقتصادی و ترانزیتی به ولایت هرات سفر کرد. وی در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء درباره پروژه های تاپی و تاب، توسعه ظرفیت میدان های گازی، راه آهن ترغندی هرات، برنامه های انتقال برق و اتصال منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. مردوف بر آمادگی ترکمنستان برای سرمایه‌گذاری در پروژه راه آهن ترغندی هرات و افزایش ظرفیت انتقال برق تاکید کرد. دو طرف همچنین بر اهمیت این پروژه ها برای توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی منطقه، ایجاد فرصت های شغلی برای افغان ها و مدیریت پروژه های مشترک توافق کردند. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د ټاپ د اوسپنې پټلۍ او برېښنا پروژو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د ټاپي پروژې پیل د افغانستان، ترکمنستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړې. رشید مرادوف خبرې وکړې. هغه له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره ښه زمینه مساعده کړې او زیاته کړه د روان میلادي کال تر پایه به د دې پروژې کارونه د هرات ولایت تر مرکز پورې راورسیږي. در جریان سفر رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات با وزیر معدن و پترولیم و والی هرات نیز دیدار و گفتگو کرد. هدف این دیدار بررسی روند پروژه های زیربنایی، افزایش ظرفیت بندر ترغندی، گسترش همکاری های تجاری و پیگیری پیشرفت پروژه تاپی عنوان شد. د سفر په ترڅ کې افغان او ترکمن چارواکو په ګډه د تورغندۍ بندر د پراختیايي او بنسټیزو روانو چارو څخه لیدنه وکړه او د بندر د ظرفیت لوړولو، ترانزیتي اسانتیاوو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. همداراز دواړو لورو په ګډه په هرات ولایت کې د ټاپي سترې او مهمه پروژې له روانو چارو څخه هم لیدنه وکړه. د پروژې مسؤلینو د کار د پرمختګ، تخنیکی بهیر او راتلونکو مرحلو په اړه هررخیز معلومات وړاندې کړل. در بود اقتصادی آگاهان میگویند که پروژه تاپی برای افغانستان نقش حیاتی دارد و اجرای آن باعث ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی، دسترسی افغانستان به گاز و درآمد میلیون‌ها دلار از حق ترانزیت می شود. وقتی که پروژه حرکت میکنه به 10,000 نفر زمینی کار ایجاد میشه. افغانستان از گاز استفاده میکنه و به این شکل سالانه به میلیون‌ها دلار ما حق ترانزیت دریافت میکنیم. در کنار از حرکت کردن همچون پروژه منطقوی سبب بلند رفتن اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان میشه. اگه تاپی بگذره ما میتونیم که نظر به پروتکلی که امضا شده ما گاز خود همراه این پایپلاینی که حرکت میکنه به طرف هندوستان همراه از روی انتقال داده میتونیم. علاوه از اینکه ما 450 میلیون دلار میگرفتیم از خاطر ترانزیت، مقدار زیاد دیگر تا حدود 1 میلیارد دلار هم فایده ما سالانه میشد. پیشتر رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان در گفتگوی تصویری با امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی بر هماهنگی در اجرای پروژه های مشترک اقتصادی تاکید کرد و همچنین خواستار انجام سفر مقامات دو کشور و تداوم تعاملات دو جانبه شد.